سلامونه د نن شپې ساعتکې مو د سریلانکا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بریا. افغانستان له دې بریا سره د 6 نمرو په درلودو د نوملړ 5 مقام ته ورسید. له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو لپاره د ضرب الاجل پای ته رسیدو ته یوه ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ د دغو کډوالو ایستل یو ناورین بللی، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بیا هم د خپل هیواد له پریکړې دفاع کړې. این اقدام پاکستان در خصوص اخراج اجباری مهاجرینی که دارای کیس‌های سیاسی و یا اقامه میباشند بسیار نگران کننده است و سازمان‌ها و NGO‌های بین‌المللی نباید در این زمینه سکوت اختیار کنند. د قوش تیپې کانال پر سر د ازبکستاني پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې. سرچینې وایي د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال کابل ته د خپل سفر پر مهال له طالبانو سره د قوش تیپې کانال په اړه د دغه هیواد اندېښنې شریکې کړي. حاکمیت افغانستان در ای که باید ما نشست کنیم در قسمت استفاده آب آمو توسط کانال کوشتیپه او په غزه کې د اسرائیلو پرمختګ. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په غزه کې د وژل شویو کسانو شمیر له 8300 څخه اوښتی دی. موږ یوازې 2 کوپنونه ترلاسه کړي دي. دا څنګه په خیمه کې د 6 کسانو لپاره بسنه کولی شي؟ ښه راغلاست. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې له سریلانکا څخه لوبه وګټله. لومړی په دې لوبه کې سریلانکا توپ وهنه وکړه او په 49 اوورونو کې 241 منډې جوړې کړې. افغانستان په پیاوړي توپ اچونې سره د لوبې پیل وکړ او وکولی شول چې سریلانکا ته د 2 وکټونو په توپیر سره ماتې ورکړي. دا د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان دریمه بریا. د افغانستان په دې لوبو کې د 6 نمرو په ترلاسه کولو سره 5 مقام ته صعود وکړ. له دې وروسته به د افغانستان لوبې وګورو چې څنګه کیږي او آیا افغانستان کولی شي چې دا وارې د کرکټ په نړیوال جام کې بریا ترلاسه کړي او دغه جام کور ته راوړي. د خبرونو دوام په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا د بې اسناده کډوالو ایستلو ته یوه ورځ پاتې ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنرۍ د دغو کډوالو ایستل ناورین ګڼي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې له دې هیواد د بې اسناده کډوالو د شړلو خبره شوې چې په دې بهیر کې ټول هغه بهرنیان شامل دي چې په دغه هیواد کې اوسیږي. یو شمېر افغان کډوال وایي چې د خپل راتلونکي او امنیت په اړه اندېښمن دي. کابو یوه میاشت کېږي چې د پاکستان موقت حکومت د بې اسنادو کډوالو د ایستلو لپاره وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووځي. اوس د دغه وخت پای ته رسیدو ته یوازې یوه ورځ او شپه پاتې ده او له هغې وروسته به د پاکستاني پولیسو لخوا د دغو کډوالو د ایستلو بهیر په رسمي ډول پیل شي. هغه بهیر چې د یو شمېر افغان کډوالو په وینا د دغه ضرب الاجل له پای ته رسیدو مخکې پیل شوی او له وهلو او سپکاوي سره مل دی. اوس د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ یا یونیسیر ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل به د انساني ناورین لامل شي. یادې کمیشنرۍ او د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په صورت کې د نیول کېدو او شکنجه کېدو له خطر سره مخامخ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالی کمیشنرۍ د څرګندونو په غبرګون کې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد لري له دغې طرحې مستثنا دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د دې پریکړې د ځنډولو او یا لغوه کولو لپاره د ملګرو ملتونو او نړیوالو چارواکو غوښتنو ته پام نه دی کړی. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګتي هم په یوه خبري ناسته کې ویلي چې له اسنادو پرته ټول کډوال به په 2 پړاوونو کې له دغه هیواده وایستل شي.
این اقدام پاکستان در خصوص اخراج اجباری مهاجرینی که دارای کیس‌های سیاسی و یا اقامه میباشند بسیار نگران کننده است و سازمان‌ها و NGO‌های بین‌المللی نباید در این زمینه سکوت اختیار کنند. از دولت پاکستان خواسته می شود که با مهاجرین افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه و اصول مهاجرت رفتار صورت بگیرد که و اشخاصی که غیرقانونی در این کشور پناهنده هستند باید یک وقفه کوتاه‌مدتی به این اشخاص داده شود. په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې د خپل راتلونکي او امنیت په اړه اندېښمن دي. خیلی بر ما مشکل است، خیلی چالش‌ساز خواهد بود و هیچ تضمین وجود نداره برای مهاجرین افغان که اگر اینا در صورتی که اخراج شوند جبران به افغانستان و دیپورت شوند تضمین وجود نداره که سرنوشت اینا خواهد میشه. 1.1 میلیونه بې اسناده افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په دغو کډوالو کې ډیری هغه کسان دي چې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته پاکستان ته تښتېدلي دي. د قوشتېپې کانال د مسئلې په اړه د ازبکستان د پټو اندېښنو په سیوري کې د دغه هیواد د لومړي وزیر مرستیال جمشید خاجایوف پرون یکشنبه کابل ته ولاړ. د طالبانو تر ادارې لاندې ارګ په یوه ویډیو کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو عبدالسلام حنفي او عبدالغني برادر سره د خاجایوف له لیدنو خبر ورکړی دی. په همدې حال کې ویل کېږي چې دا سفر د دوه اړخیزو همکاریو تر نامه لاندې د قوشتېپې کانال د خبرو اترو په موخه شوی دی. قوشتېپه کانال په وروستیو لسیزو کې د افغانستان د اوبو له پروژو څخه ده چې د هیواد د اوبو د مدیریت او په ځانګړې توګه د آمو سمندر په اوبو کې د افغانستان د ونډې په برخه کې یوه حیاتي پروژه بلل کېږي. قوشتېپه کانال د 252 کیلومترو په اوږدوالي سره د افغانستان د اوبو په ځانګړې توګه د آمو سیند د اوبو د مدیریت پروژه. په وروستیو لسیزو کې د دې پروژې پلان مطرح شو. د باخبره سرچینو د وینا پر بنسټ د آمو سیند د اوبو 26% برخه به په سمه توګه مدیریت شي. شمیرې ښیي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې به په دې کانال سره 550,000 هکتاره ځمکه خړوبه شي. خو دې پروژې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړې توګه د ازبکستان پټې اندېښنې راپارولې دي. لکه څنګه چې ویل کېږي کابل ته د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال جمشید خواجایوف سفر هم د دوه اړخیزو همکاریو تر چتر لاندې د همدې اندېښنو پر بنسټ و. سفر هیئت بلندرتبه ازبکستان در پوش اهداف دیگی ولی به مقصد قناعت دادن حاکمیت افغانستان در این که باید ما نشست کنیم در قسمت استفاده آب آمو توسط کانال قوشتېپه و قناعت دادن از اونا که اگر شوه که استاپ شوه به خاطری که کار اونا خرابتر میشه. د طالبانو تر ادارې لاندې ارګ په یوه اعلامیه کې د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال سره د طالبانو د لومړي وزیر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د لیدنې خبر ورکړی دی. د طالبانو د لومړي وزیر د اقتصادي مرستیال دفتر د یوې ویډیو په خپرولو سره د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له جمشید خواجایوف سره د لیدنې خبر ورکړی، خو یوازې د ښاغلي برادر خبرې یې خپرې کړې دي. د افغانستان اسلامي امارات په تیرو 2 کلونو کې د دې اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره هڅې کړې دي او دې هڅو ته دوام ورکوي. پر دې سربیره موږ او تاسې معلومې مشترکې ګټې هم لرو. د طالبانو د جلا اعلامیې پر بنسټ د دغه سفر په دوام کې د ازبکستان پلاوي د طالبانو لخوا د انرژۍ، اوبو او کرنې وزارتونو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. خو په داسې حال کې چې ازبکستان تر اوسه طالبان په رسمیت نه پیژني او کله ناکله له افغانستان د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښمن دی. اوس د افغانستان په مسله کې کومه پالیسي تعقیبوي؟ سیاست کشورهای منطقه از جمله ازبکستان در قبال طالبان سیاست منفعت جویانه و در مسیر زمان است. این بدان معنی است که این کشورها می‌دانند ایجاد هر گونه توافق با طالبان ضمن اینکه بار حقوقی داره و در آینده میتونه مسئولیت‌های حقوقی در پی داشته باشه، ولی باز هم با توجه به منافع ملیشان تلاش میکنند تا در چگونگی ایجاد توافقات و تعاملات با طالبان در ارتباط باشه.
په وروستیو کلونو کې د افغانستان د اوبو د مدیریت مسله په یوه جنجالي موضوع بدله شوې ده او تر دې وړاندې ایران په پرله پسې ډول له افغانستان سره د حقابې پر سر سیاسي کړکېچ درلود. خو په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې طالبانو د افغانستان د اوبو د سرچینو مدیریت سیاسي کړی دی او د لویو امتیازاتو په لټه کې دي. د زابل مرستیال والي وایي زده کړه پر نارینه او ښځینه دواړو فرض ده. دغه سیمه ییز طالب چارواکی په دې باور دی چې افغانستان علم ته اړتیا لري او هیوادوال باید خپل ماشومان زده کړو ته وهڅوي. بلخوا د زابل ولایت یو شمېر ځوانان ټینګار کوي چې طالبان باید د ځوانانو د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره کار وکړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له دې اکاډمۍ اتیا زابلي ځوانانو د انګلیسي ژبې په څانګه کې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. له هیواد اکاډمۍ فارغ شوي ځوانان وایي چې د دوی روښانه راتلونکی زده کړو پورې تړلی او طالبان باید د زده کړو په برخه کې د هڅو ترڅنګ ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. یو شمېر فارغان د کار نشتوالی په هیواد کې د ځوانانو لپاره یوه جدي ستونزه ګڼي. دا غوښتنه چې ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي. مثال په ډول اوس موږ په دې غونډه کې 80 نفره بریالي زده کوونکي لرو. د همدې لپاره باید خپله وظیفې یا کوم مقررات خالي وي زموږ لپاره باید په نظر کې ونیول شي او موږ باید د همدو لپاره وټاکل شي. د دولت څخه دا غوښتنه ده باید تعلیم په برخه کې ډېر کوشش وکړي تر څو د زابلي ځوانان تعلیم ته مخه کړي او زابلي ځوانان تشویق کړي تر څو موږ یو روښانه راتلونکی ولرو. خپل هیوادوالو او خپل وطندارو ته دا پیغام لرو چې په خپلو اولادونو او په خپل پوه ولس باندې د انګلیسي ژبې زیاته هڅه وکړي تر څو پرې دی د خپل دین اسلام په انګلیسي ژبه باندې د نړۍ ګوټ ښارونو ته ورسوي. دولت د ځوانانو د کار زمینه برابره نه کړي. بیا زموږ زده کړې هېڅ معنا نه لري. موږ تر هره کچه زده کړې وکړو که د کار زمینه برابره نه سي یا ځوانان توجه ونه سي په هر بخش کې بیا د زده کړې دومره مهمې نه دي. په داسې حال کې چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځني ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي، د طالبانو دغه سیمه ییز چارواکي زده کړه پر نارینه او ښځینه فرض ګڼي. د زابل مرستیال والي وایي افغانستان علم ته اړتیا لري. نارینه او په ښځینه باندې علم فرض ده. د فرضیت درجه کومه ده؟ هغه دا ده چې یو څوک په چا باندې هغه د اسلام بناوي فرض وي، یو څوک چې ځان مسلمان بولي هغه ته به هغه بناوي معلومې وي. د هیواد اکاډمۍ مشر وایي د طالبانو د بندیز له کبله نجونې په دې اکاډمۍ کې زده کړې نشي کولی. ښځینه ته اجازه نشته او په دې خاطر ښځینه زده کوونکي نه لري. په زابل کې 10 ښوونیز مرکزونه فعالیت کوي خو نجونې نشي کولی په دې مرکزونو کې د ژبې او ساینس زده کړې وکړي. دغه زده کوونکي د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او ښوونیز مرکزونو د بیا پرانیستو غوښتنه کوي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي بېوزلۍ او بیکارۍ د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. د کابل اوسیدونکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي غواړي چې په خپل راپور کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچې ته انعکاس ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار له محدودیتونو نیوکه کوي. د ژمي په رانږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي له بیکارۍ او د بېوزلۍ له زیاتوالي شکایت کوي. دغه اوسیدونکي د ډوډۍ موندلو لپاره اندېښمن دي. وایي له 2 کلونو راهیسې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او ډېری کاري زمینې له دوی ایستل شوې دي. یو شمېر دغه اوسیدونکي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي غواړي چې په خپل راپور کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه ځای کړي. فقر بیچارگی زیاد است. توان خرید کس نداره، خرید نان نداره، خانه هایشان کرایی می باشه. این فقر بیچارگی زیاد از افغانستان. باید توجه خود سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود توجه افغانستان در گزارش‌های خود بگیرد. وارد زمستان هستیم. مردم بسیار مجبور شده، بیچاره شده. واسه چیزی ندارن دیگه.
د طالبانو له واک ته رسیدو سره د هیواد په 40 ولایتونو کې ټولې پراختیایي پروژې چې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابروله درول شوې دي او د دې ترڅنګ د ولسي تړون پروګرام ډېرې پروژې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلې دي اوس نیمایي کې پاتې دي. یو شمېر ښځې وایي طالبانو له شاوخوا 1 کال راهیسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او ډېری ښځې چې د خپلو کورنیو مشري کوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. در مؤسسات کار میکردم، حالا بیکار شدم، شرایط اقتصادی خوبی نداریم. مثل ما هزاران خانم در انتظار رفع محدودیت‌های حزبی طالبان هستند. طالبانو په دې وروستیو کې په زمري میاشت کې ښځینه سینګارتونونه هم وتړل چې له امله یې زرګونه ښځې بیکاره شوې. تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت په اړه خپله ارزونه په یو راپور کې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې په دې راپور کې د بېوزلۍ او بیکارۍ ستونزه په هر اړخیزه توګه شامله کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په 23مه ورځ د اسرائیلو پوځ وایي د غزې په شمال کې ځمکني عملیات د پرمختګ په حال کې دي. په همدې حال کې د غزې په جنوبي سیمو کې هم د بېځایه شویو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. هغه بېځایه شوي چې د اوبو، خوراکي توکو او د اړتیا وړ خدماتو له نشتوالي سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د فلسطین د روغتیا وزارت په وینا په غزه کې د دغې جګړې د تلفاتو شمیر تر 8300 تنو لوړ شوی. د لوګو او اور له لمبو سره یو ځای د راکټونو وحشتناکه غږ د غزې اوسیدونکي وروستۍ 23مه ورځ له دغو غږونو او لوګیو سره پیلوي. دلته د غزې په سویل کې په دغه کمپ کې د هرې ورځې په تیریدو سره د بېځایه شویو شمیر ډیریږي. هغه کډوال چې د اوبو، خوړو او خدمتونو له نشتوالي سره لاس او ګریوان دي. احنا من المساعدات اللي اجت من مصر ما وصلتنا ولا شيء. موږ له مصر هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. 20 ورځې کېږي چې دلته په خیمه کې یو. موږ یوازې 2 کوپنونه ترلاسه کړي دي. دا څنګه په خیمه کې د 6 کسانو لپاره بسنه کولی شي؟ دلته ځینې روغتیایي کارکوونکي له 2 ورځو راهیسې کورونو ته نه دي تللي. زه د جګړې له پیل راهیسې کور ته نه یم تللی. زه هم دلته حمام کوم، خوب کوم او دلته خوراک کوم. زه په هیڅ صورت کور ته نه ځم. خو د اسرائیلو پوځ وایي په ورو ورو او د یو ټاکلي پلان پر اساس ځمکني عملیات مخ ته وړي. په تیره یوه ورځ کې په غزې تړانګه کې موږ د ځواکونو فعالیتونه پراخ کړي او نور پلي او زغروال ځواکونه، جنگي انجینران او توپچي غزې ته ننوتي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په غزه کې د وژل شویو کسانو شمیر 8306 تنو ته رسیدلی چې له ډلې یې 3450 ماشومان دي. بلخوا په اسرائیلو کې د تلفاتو شمیر 1400 تنه دی. څو لاندې اقتصادي خبرونه مو د خوړو نړیوال پروګرام مشمرې ورکړي دي چې تیر کال په افغانستان کې 23 میلیونه کسانو ته خوراکي توکي رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي سږکال د پراخ مالي بحران له امله د خوراکي توکو مرستې 10 میلیونه ټنو ته راکمې شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې همدا اوس د هرات زرګونه زلزله ځپلي د خپلو کورونو د بیا رغونې لپاره مرستو ته اړتیا لري او اوس په سړه هوا کې بهر خوب کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د هرات زلزله ځپلو کورنیو ته د زرګونه خیمو په ورکولو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د پاکستان او ازبکستان له ذخیرو څخه بیړنۍ خیمې بار شوي او ډیر ژر به د پیښې ځای ته ورسیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ له نړیوالې ټولنې څخه د مرستو د زیاتولو غوښتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام پیکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي دي چې دوی له اروپایي ټولنې سره د ښځینه متشبثینو د ملاتړ او ښځو ته کاري فرصتونو د رامنځته کولو پلان لري. د ملګرو ملتونو دغه سازمان وایي دا پروګرام به د افغانستان په 6 ولایتونو کې پلی شي او ښځې به د کوچنیو کاروبارونو په برخه کې وروزل شي. کابو یو کال کېږي چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی چې له دې امله یې زرګونه ښځې بیکاره شوي دي. او د هیواد په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر 3.8 افغانۍ، یو یورو 6.99 افغانۍ او زر ایرانی ریال 1.80 افغانۍ. د دې ترڅنګ زر هندۍ روپۍ 852 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 19.94 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 243 افغانۍ. او د نړۍ په نورو سیمو کې هندي چارواکي وایي د دغه هیواد په سویل کې د 2 اورګاډو د ټکر له امله د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنو ته لوړ شوی دی. دغه پیښه دوشنبه ناوخته هغه مهال رامنځته شوه کله چې یو اورګاډي د بل مسافر وړونکي اورګاډي سره د برېښنا د بندېدو له امله ټکر وکړ. په دې پیښه کې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي دي، خو د بندو کسانو د ژغورنې هڅې د دوشنبې تر غرمې وروسته دوام درلود. د هند د اورګاډي وزارت وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې انساني تېروتنه د دغې پیښې لامل شوې ده. اوکرایني چارواکي وایي یوه 85 کلنه ښځه د شپې په برید د جګړې په لومړۍ کرښه کې د خرسون په ښار کې وژل شوې ده. د خرسون د پوځي ادارې مشر وایي په دغه توغندیز برید کې روسي ځواکونو د ښار په مرکزي سیمه کې ودانۍ او یو ټولنیز بنسټ په نښه کړ. نوموړی وایي چې په دې برید کې اورلګېدنه رامنځته شوې او د یوه تن د ټپي کېدو لامل شوې ده. د اروپایي ټولنې اجرایوي مشر وایي دغه ټولنه غواړي د لویدیځ بالکان له هیوادونو سره د 6 میلیارده یورو په پانګونې سره له دغې ټولنې سره د یوځای کېدو لپاره د لازمو اصلاحاتو په برخه کې مرسته وکړي. فوندرلاین وایي شمالي مقدونیه، البانیا، کوزوو، سربیا، مونتنګرو او بوسنیا هرزګوین ټول باید د اروپایي ټولنې د پراخولو لپاره له فرصت څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب له ژمنې سره سره په ټوله سیمه کې د اروپایي ټولنې د 28 غړو د نه لیوالتیا او په ټوله سیمه کې د اصلاحاتو د نشتوالي له امله د الحاق پروسه تر یوې اندازې پورې ورو شوې ده. ښه راغلاست. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې له سریلانکا څخه لوبه وګټله. لومړی په دې لوبه کې سریلانکا توپ وهنه وکړه او په 49 اوورونو کې 241 منډې جوړې کړې. افغانستان په پیاوړي توپ اچونې سره د لوبې پیل وکړ او وکولی شول چې سریلانکا ته د 2 ویکټونو په توپیر سره ماتې ورکړي. دا د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان دریمه بریا. د افغانستان په دې لوبو کې د 6 نمرو په ترلاسه کولو سره 5م مقام ته صعود وکړ. له دې وروسته به د افغانستان لوبې وګورو چې څنګه کیږي او آیا افغانستان کولی شي چې دا وارې د کرکټ په نړیوال جام کې بریا ترلاسه کړي او دغه جام کور ته راوړي. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه، خو له تاسو غواړم چې د لا ډېرو تازه او کره خبرونو لپاره د آمو تلویزیون ویب پاڼې amو.tv ته ورشئ. ښه شپه.